له پند او عبرت څخه ډکه کیسه. سهار وخت یو مومن سړی د لمانځه لپاره جومات ته روان شو. په لاره کې په خټو کې وښویېد، جامې یې خرابې شوې او کور ته واپس شو. ځان یې پاک کړو او جامې یې بدلې کړې. بیرته جومات ته روان شو. په هماغه ځای کې بیا وښویېد، بیا کور ته راغی، جامې یې بدلې کړې، بیا جومات ته روان شو. درېیم ځل چې هغه ځای ته ورسېد، یو سړی یې ولید چې چراغ یې په لاس کې و. دا مومن ورته وویل چې ته څوک یې؟ سړي ورته وویل چې ما ولیدې ته څو ځله وښویېدې، نو ما وغوښتل چې دا چراغ په رڼا کې دې جومات ته ورسوم. کله چې دواړه د جومات دروازې ته ورسېدل، د چراغ والا بیرته لاړه. مومن ورته وویل چې ته لمونځ نه کوې؟ هغه په شا شا روان شو. مومن په ټینګار ورته وویل چې راځه لمونځ وکړه. چراغ والا ورته وویل چې زه شیطان یم. کله چې اول وار ته وښویېدې او کور ته روان شوې، الله پاک ستا ګناهونه در وبخل، او دویم ځل چې بیا ته روان شوې نو الله پاک ستا د کورنۍ ګناهونه در وبخل، او په دریم ځل زه په دې وویرېدم چې دا ځل به د ټول کلي ګناهونه الله پاک ستا له وجې وبخي، نو ځکه مې ته د چراغ په رڼا کې جومات ته راوستې. د قوي عزم او عقیدې خاوندانو ته همیش داسې اجرونه ورسیږي. الله جلاله دې موږ ټول د قوي عقیدې خاوندان کړي او د شیطان له مجالونو دې نجات راکړي. آمین.